تاسو به اکثر کتلی وي چې کله مریض انکانشیس وي او بهوش وي نو سی پی آر سینه باندې چې زور کوي دي ته سی پی آر ویلی شي. او تاسو به کتلی چې خلک سی پی آر کوي. دا یو ماشین دی دې ته مینیکن وایي. دې باندې چې موږ کله سی پی آر کوو نو که موږ ټیک کوو دلته به موږ ته وایي چې دا تاسو ټیک کوئ، انډیکیشن به دا موږ راکوي. او که غلط سی پی آر څوک کوي نو هم به دې باندې پته لګي چې دا سی پی آر غلط دی. عموما ځینو کې ایرپورټس کې یا داسې پارکس وغیره کې چې پیشنټ انکانشیس یا ان ریسپانسیو پیشنټ څه پیښه راشي نو خلک غلط سی پی آر کوي. او داسې ډېر ویډیوز ډاکټرز په کامنټس کوي یا چې ډاکټرز نه وي هلته یا هیلث سټاف څوک نه وي نو عام پبلک د سی پی آر په چل باندې نه پوهېږي. سی پی آر هر انسان له پکار ده چې د هغې چل ورځي ځکه چې دا یو لایف سیوینګ پروسیجر دی. او دې سره چې کوم ان ریسپانسیو انکانشیس مریضان دي هغه بچ کېدی شي. خو د سی پی آر طریقه ټیک پکار ده. او زه به دې تاسو ته ایکسپلین کوم چې یو ټیک سی پی آر څنګه وي. د ټول ناول به تاسو د مریض کوشش کوئ چې ښي طرف ته راشئ او د مریض